سلامونه نیکی هیلې د دې مهال سپورټي خبرونو ته په خیر راغلی. نړیوال جام کې له رسمي لوبو وړاندې افغان لوبډله 2 تمریناتي لوبې هم ترسره کوي. لومړی تمریناتي لوبه د سپتمبر په 29مه له ساوث افریقا سره او دوهمه تمریناتي لوبه به د اکتوبر په 3مه له سریلانکا لوبډلې سره ترسره کړي. د آسیا جام سیالیو 4 غوره پړاو کې د هند او پاکستان ترمنځ د تیرې ورځې لوبه د باران له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان د پچ په ګټلو سره هند ته د لومړۍ توپوهنې بلنه ورکړې وه چې هندۍ لوبډلې د 2 ویکټو په زیان په 24 اورونو کې 140 منډې جوړې کړې. د دې لوبې د 24 اور په پیل کې باران پیل شو او لوبه وځنډېده. ټاکل شوې چې نن دغه لوبه له همغه ځایه بیرته پیل شي. د یادونې وړ ده چې د آسیا جام په روانو سیالیو کې د هند او پاکستان لومړۍ لوبه هم د باران له کبله به پایله اعلان شوې وه. نیوزیلند کرکټ لوبډلې هم د ویلیامسن په لوبډل مشرۍ کې د 2023م کال نړیوال جام ته خپله لوبډله اعلان کړه. په لوبډله کې ویلیامسن لوبډل مشر کاموې لیتم میچل پیلفس نیشم یانګ چاپمن سنټنر راویندرا سودی ساوتی بولټ فرګوسن او هنري شامل دي.